قدرمنو تاسو به دا ګلالي نیلې په ټول کور کې دا یو ماشوم چې دی یې پاتې شوی او دا خندا ورته ځکه کومه چې زه د ده ذهن چې دی لږ خوشحاله شي ډېر زیات دردېدلی دی. ته کوم ځای وی؟ ملګرو د بونیر یوه ویډیو چې سړی ګوري هغه یې زړه درد کوي او داسې ناشنا کوم واقعات چې شوي دي لکه که تاسو کتلي وي داسې به تاسو مخکې په زندګۍ کې چېرته نه وي اورېدلي. لکه اوس چې تاسو ته په سکرین کم دا ماشوم ښکارېدو دی چې کومه ویډیو کړې وه چې آیا زما پلار هغه یې زما په مخ کې ویوړه، زما مور یې زما په مخ کې ویوړه، یعنې زموږ د کور چې وایي څونه خلک وو ما ورته کاته او هغه ټول چې کوم دی هغه سیلاب ویوړه. دا غریب چې کوم دی هغه اوس یوازې پاتې شوی دی او داسې ویلی کېږي څه رشته داره دي د هغو کره اوسېږي. نو لکه تاسو په خپله سوچ وکئ داسې واقعه په زندګۍ کې به تاسو نه وي لیدلي چې په یو کور باندې داسې سیلاب راشي د هغې تقریبا 15-20 کسان هغه د ځان سره ټول خلک ویسي او یو ماشوم پکې هغه یوازې پاتې شي. نو د هغه په زړه باندې به هغه کم درد او کم حل به د هغې په کم ذهن باندې تېرېږي. ډېر زیات پې خفه شو، انتهایي د دې نه علاوه که نورې کمې واقعې تاسو وګورئ هغه هم دقسې دردونکي دي، انتهایي خفګان والا دي. سړی چې کم دی هغه واقعه اورېدی هم نشي چې دا کم قسمه چلونه په بونیر کې د خلکو سره شوي دي. دغه یو ویډیو و دغه معلوماتو ما غوښته هغه زه تاسو سره شریک کم. انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.